було нове застосування Росією ракет з Північної Кореї в ударі проти України у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя, з кількох російських регіонів. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي نن شپه روسیې یو ځل بیا د شمالي کوریا له توغندیو څخه د اوکراین پر ضد په بریدونو کې کار اخیستی. له څو روسي سیمو څخه د کیف او ژاپوریژیا پر ضد بلاستیک توغندي وتوغول شول. همدارنګه نن د ورځې په اوږدو کې له سومي سیمې څخه تر خرسون سیمې پورې لومړۍ کرښې ته څیرمه پر نږدې ښارونو او کلیو د بېلابېل ډوله ډرونونو بریدونه دوام لري. او کله چې موږ د روسیې دغو بریدونو ته ځواب ورکوو او د هغوی پر تاسیساتو بریدونه کوو، دا باید یوازې د روسیې د جګړې او د اوکراین او زموږ د خلکو پر ضد دوامداره ترهګرۍ په وړاندې د بشپړ عادلانه غبرګون په توګه تعبیر شي. موږ به په ځواب کې خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو. د اوکراین په خاوره کې د روسیې د پوځي ځواک تلفات لا هم هره میاشت لږ تر لږه 30,000 کسان دي او 80 سلنه یې وژل شوي دي. زموږ د فعالو اقداماتو او تر ټولو مهمه زموږ د ډرونونو د استعمال لامله زموږ پر خاوره د اشغالګر پوځ ټول شمیر په تدریجي ډول کم شوی دی. اوس پوتین فکر کوي چې اضافي سرتیري او د شمالي کوریا د پوځیانو راجلبول به هغه ته اجازه ورکړي چې دا جګړه اوږده کړي او د روسیې د یرغلیزو عملیاتو کچه زیاته کړي. خو موږ هم خپلو فعالو اقداماتو ته چمتووالی نیسو څو روسیې ته د دغو پلانونو عملي کول تر ممکن حده ستونزمن کړو. ما زموږ استخباراتي ادارو او د اوکراین ځانګړو خدمتونو ته په دې اړه اړوندې دندې سپارلې دي. Максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання.